غلام کړي ول دفاع وزارت نه مو 10 کاله مخکې ویوړل همدغه باندې نازېدلی همدغه باندې ملت وژه دا اوس وګوره په یو موټر کې یو دانه راځي که چېرته تاسو وایئ چې دا مو د دفاع په خاطر ساتلي وو له چا نه مو دفاع کوله امریکان خو ماوښیګانو په کور کې مو ساتل دفاع مو له چا نه کوله روسانو سره خو پروتوکول کړی و دغه اسلحې مو څه ته ساتلې وې بیا دې کته ته لاړ شه ده وویل چې په هلمند په ټول قندهار کې په ټول افغانستان کې ګوره دغسې بلای ولاکه پیدا کړي نو تا خو د مونږ په کور کې یو پوچک هم پرې نه ښوده امریکانو ته به د کوردینات ورکول که یو چا به د امریکانو سره جګړه کول هغه د زندان تورو تنبو شاته واچو کور دې ورته بمبار کړه ودونه دې بمبار کړه جنازې دې بمبار کړه بیا د تعصب خبرې هم زه کوم ځکه متعصب وای ما په دلیل داسې خبرې نه کولې ته نرشه که ته متعصب نه یې دوه جملې د پښتو ووایه مهرباني وکړه دوباره زه زمون رسمی دی ما افتخار میکنم که افغان هستم ما سر از افتخار میکنم که ما دری صحبت میکنم تو اگه تعلیم داری 2 کلمه 2 جمله پشتو رو بگو در مکتب خود تو باید پشتو رو یاد میگرفتی ضربی زبانی پشتو رو بگو ما تعلیم تو رو قبول دارم ما هم برات میگم تو هم میگم ناصری صاحب توازن برابر شه جواب شانه بده با پشتو هم بگو با دریام بگو ما باز میگم که تو مکتب خوانی علیزاده صاحب آقای جنرال موبی اول حمله کردی ایفت کلام یاد نداری تشکر از سر باید سر تو مکتب بخوانم تشکر از ابتدا تا انتها حرفای